أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درنو هیوادوالو د افغانستان ملي سوداګرو په تالار کې حاضرو مېلمنو او د رسنیو قدرمنو استازو و ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خوښۍ ځای دی چې په داسې مجلس کې ګډون لرو چې د هېواد د آبادۍ خښته پکې ایښودل کېږي او له جګړې څخه د راوتلي افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې خبرې پکې کېږي. درنو هېوادوالو، د افغانستان اسلامي امارت د هېواد آبادول، خلکو ته اسانتیاوې راوستل او هغوی ته د کار زمینه برابرول خپل مسؤلیت ګڼي او تاسې شاهدان یاست چې د دې هدف لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. یو مثال بیا دا ووایم چې نن موږ یو مهم مجلس درلودی، خو بیا د دغو خپلو تجارو او صنعتکارانو وروڼو په بلنه چې کومه خبره موږ ته سوې وه، هغه ته مو دا د ترجیح ورکړ. هغه ته مو په دې معنی چې دا هم یو اهم او د افغانستان د بیا آبادۍ او د پرمختګ دپاره یو ښه لوی کار دی. په ډېره چټکتیا سره کار ته ادامه ورکول، په هېواد کې د اساسي زیربنایي کارونو ترسره کول او ګڼو نورو اقتصادي مجالاتو ته جدي پاملرنه کول د اسلامي امارت د دې ارادې په عمل کې د ثابتولو ښکاره دلایل دي. الحمدلله چې کوم وخت کې دغه مسؤلیت د اقتصادي کمیسیون موږ ته وسپارل سو، لکه حاجي صاحب محترم چې دا یوې خبرې ته اشاره وکړل، داسې غونډو مجلس موږ بیا دوی نه ده ترسره کړې. خامخا به تجاران وروڼه، صنعتکاران وروڼه پکښې حضور درلودی. اوس هم موږ تاسو ته دا ډاډ اطمینان درکوو چې هر څه مو درسره شریک دي. انشاءالله ستاسو د ملاتړ، ستاسو د سر و د مال د حفاظت دا موږ د خپل ځان ذمهداري او وجیبه بولو او په هېواد کې د لویو سړکونو او د اورګاډي د شبکې غځول د اسلامي امارت تر کار لاندې هغه پلانونه دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه پیل او د هېواد پر اقتصاد به فوقالعاده مثبت اغېز ولري. الحمدلله چې موږ کوم د چا سره د نورو هېوادوالو سره کم تعامل لرو، دا خو د یو چا به شخصا د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ښه نه لورېږي. هغه په دې خاطر چې دوی په دنیا کې ځان یو ستر او یو مغروره هېوادوال ښکاره کوي او ټوله نړۍ باندې به یو اثر اچولی. هغه الحمدلله د افغانستان څخه په هغه ضلالت او شرمندګۍ باندې ووت، نو ځکه نه غواړي چې د افغانستان د بهبود او د پرمختګ لاره مخته روانه شي، نو دوی
کوشش کوي چې د اقتصاد د پرمختګ او د سیاسي امورو په چارو کې د افغانستان د اسلامي امارت مخنیوی وکړي. هیواد پر اقتصاد په فوق‌العاده مثبت اغېز ولري او د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ چې افغانستان د څلور لارې حیثیت لري د هغه په ثابتولو کې به د پام وړ رول ولري. موږ چې کوم مجالس درلود پرون هم یعنې داسې هېوادوالو دا تعامل موږ سره ښکاره کوي چې موږ به په افغانستان کې خپله کنسولګري یا سفارت پرانیزو او موږ ته هم ډاډ راکړي چې موږ به په خپل ملک کې ستاسو سفیر او ستاسو کنسولګري پرانیزو. خو دا علامې د پرمختګ دي د افغانستان په تعامل مو الحمدلله د دنیاوالو سره منفي نه دی بلکې مثبت دی. نو دا تعامل مثبت د دنیاوالو سره دا د افغانستان پر هر څه باندې مثبت اثر لري. ښاغلو پانګوالو او ملي سوداګرو، افغانستان د ټولو ګډ کور دی. پر هر افغان حق لري چې د خپل وس مطابق په آبادولو او بیا رغونه کې رول ولوبوي. کومه خبره چې حاجي صاحب محترم وکړه چې کوم وخت چې موږ داسې یو بندي درلودی، دا تر دې پورې دا خبره وسوه چې یعنې زموږ توجه د صنعتکارانو تجارانو وروڼو ته چې کوم مشکل پیښیږي، یعنې توجه مو په هغه اندازه ده چې الحمدلله هغه د شواروز په اندازه کې یعنې په وخت کې هغه مسله حل شوه. یعنې دونه جدیت مو وښوی که هغه استخباراتي معلوماتونه وه چې موږ کوم هدایت ورته کړی و هغه د لاسه راځي، هغو خپل هر څه په کار واچول او هغه موضوع یې ژر تر ژره حل کړل. دا یوازنی د یو مثال ووایه، شاید نورې به هم دغسې پېښې شوي. نو موږ الحمدلله ټولو پانګوالو، ټولو سرمایه‌دارانو او ټولو صنعتکارانو ته اطمینان ورکوو. د خوښۍ ځای دی چې د اسلامي امارت له حاکمیت او د امنیت په ټینګښت سره تر هر بل وخت په افغانستان کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده چې د نننۍ زیربنا پرانیسته د دې ښه ثبوت دی. که موږ وګورو دا څلورم یا پنځم مثلا چې په مرکز د افغانستان چې کابل بلل کېږي، دونه یو غټه پلازا یا پارتمان چې نن افتتاح کېږي، دا به شاید د کابل په زړه کې څلورم درېیم حیثیت ولري. یعنې دونه یو غټه سرمایه ګزاري، یو دونه غټ دغه په دې باندې شوی دی. نو موږ الحمدلله ټولو صنعتکارانو تجارانو وروڼو ته هغه که په بهر کې دي که په هر ملک کې دي دا بلنه ورکوو چې راشي په خپل ګران افغانستان کې خپل څه سرمایه چې لري هغه دلته په کار واچي، چې د هغه څه بیا خپل افغانان هم په کار بوخت شي. هغه کم مسکینانو پر کران چې نن ورځ پر سړکونو ناست دي هغه ته به یو خدمت هم پیدا شي. دا به هم د دوی لپاره یو غټه خبره وي. ځکه نو خو طبعا چې یو کار شروع کېږي هغه خو خاص په بل څه نه کېږي، خو په دغه انسانانو به کېږي. هغه انسانان به په دغه ځای کې مصروفېږي او هغه به خپل د کورونو د خپلو بچیانو دپاره یو ګوله مړۍ پیدا کوي.
په هېواد کې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفاده کولو دلته خپله پانګه واچوي. د هېواد په بیا رغولو او سیاسي پروژو کې د حکومت سره د مشارکت او په انفرادي توګه برخه واخلي او د وطن په آبادۍ کې حق ادا کړي. د افغانستان اسلامي امارات به ستاسې د مال او عزت تضمین کوي. ان شاء الله تعالی خپل وس و توان د امنیت په لحاظ باندې موږ د ټولو تجارو وروڼو، صنعتکارانو وروڼو، سرمایه ګزارانو انشاءالله خپل وس و توان ورسره مل او ملګری کوو او د دوی د هر مشکل غږ او خبره تر هغه کومو اداراتو پورې چې تعلق لري هغه به رسوو. په هره نګاه کې، که په دفاترو کې، که په نور امنیتي مشکلاتو کې، په هره نوع مشکلاتو کې به انشاءالله موږ د دوی سره مل او همکاره یو. ځکه چې موږ دوهم ځای هم یو پروګرام لرو، نو وخت تنګ دی. د تاسو نه یو جهان مننه. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.